د کونړ سیند د اوبو مهیرولو ولسي کمپاین ستنېږځی وایي د اوبو مهیرولو ته ژمن یو. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په ټولنیزو شبکو کې ځینو فعالانو د کونړ سیند د اوبو مهیرولو په خاطر کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین وروسته له هغې پیل کیږي چې د پاکستان سرپرست حکومت له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا فعالان وایي چې د دې پرېکړې په ځواب کې د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته روانې دي راوګرځول شي. د دې آنلاین کمپاین یو ګډونوال عطاالله خوږیاڼي رسنیو ته ویلي خلک غواړي چې اوبه مهار شي او په دې خاطر مرستې ته هم تیار دي. خوږیاڼي په دې اړه زیاتوي چې ولسونه لیواله دي چې له هرې لارې کېږي د دې بند په اړه اقدام وشي. ډېرو ویلي دي چې مالي مرسته کوي او ځینو یې ژمنه کړې چې په وړیا ډول به کار پکې وکړي. نو یوه اراده په کار ده، حکومت باید مسؤلیت واخلي او اقدام وکړي. د کابل د امنیه قومندانۍ مخکینی بیان د ټولنیزو شبکو فعال او دغه کمپاین یو بل ګډونوال محمد مبین خان چې په جنرال مبین مشهور دی هم وایي د افغانانو لپاره پر پاکستان د فشار زیاتولو یوازینۍ وسیله د کونړ سیند اوبه دي چې باید ترې راوګرځول شي. نوموړی ژمنه کوي چې د دې اوبو د مهارولو په خاطر هر ډول مرستې ته تیار دی. نوموړي په دې اړه رسنیو ته ویلي که د سر په قیمت مې هم شي د کونړ په سیند درېږم، که چېرته اړتیا شي په کور کې مې د مور خور او میرمنې ته لا شته د دې بند لپاره به یې خرڅ کړم. نوموړی په اسلامي امارت هم غږ کوي چې د کونړ په سیند د بند جوړولو په خاطر اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په کانفرانس کې وویل دوی ژمن دي چې د افغانستان اوبه به مهاروي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي زیاتوي چې زموږ اوبه دومره وخت سمې نه مدیریت کېدلې، ګاونډیو هېوادونو ته به بهېدلې، خو زموږ ګاونډیان بیا هم خوشحاله نه دي او یوه مننه هم نه کوي. اوس د افغانستان اسلامي امارت ژمن دی چې خپلې اوبه مهار کړي. ستانکزي زیاته کړه چې هغه وخت چې د افغانستان اوبه اضافه شي ګاونډیانو ته به یې هم ورکړي. د افغانستان د اوبو مهارولو غوښتنه او ژمنه داسې مهال یو ځل بیا کیږي چې په وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت او ګاونډیو هېوادونو ترمنځ د بې اسناده کډوالو د ایستلو، اوبو او ځینو نورو سیاسي مسایلو له امله اړیکې خرابې شوې دي.